السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، اکثر لا زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ډیرو خلکو ټینشن، مشکلات، تکالیف زیات شوي دي. نو هغې سره سره چې دی زمونږ تاسو د دغه خلکو چې کوم دغه ذهني حافظه ده، دغه حافظه هم کمزوري شوې ده. زما د خبرې مطلب دا دی چې اکثر له په کور کې زنانه داسې وي یا نارینه داسې وي چې یو خپل موبایل وي یا چابیانې وي یا وغیره بل څه شی وي، هغه په کور کې کېږدي، هغوی ته بیا پته نه لګي، په ورځو ورځو هغه لټوي. نو آیا د دغه بیمارۍ خلاصېدو دپاره یا دغه څیز چې کوم ورک شوی وي د دغه پیدا کېدو دپاره داسې یو څه مجرب عمل دی؟ زه به تاسو ته یو داسې عمل وښایم چې هغه ما په خپله په هغې باندې تجربې کړي دي. کله چې تاسو نه یو څیز ورک شي، اگر چې هغه چابیانې دي، اگر چې هغه وړوکی څیز دی، نو په دغه وخت کې زه تاسو ته یو وظیفه ښایم. هغه وظیفه کوئ انشاءالله العزیز چې ستاسو عقیده برابره وي په الله جل شانه باندې، او دغه عمل تاسو د زړه د خلاصه وکړئ، نو تاسو به هغه څیز چې کوم څیز تاسو نه ورک شوی وي، هغه څیز به انشاءالله تاسو ته پیدا کیږي. هغه وظیفه دا ده، کله چې تاسو نه یو څیز ورک شي، نو هغې نه وروستو تاسو انا لله و انا الیه راجعون یا معیدو دغه لفظ به ورسره چې دی وروستو پیوسته کوئ، یو ځای کوئ به انا لله و انا الیه راجعون یا معیدو. دغه وظیفه کم از کم چې دی 7 مرتبه یا 11 مرتبه دغه وظیفه کوئ، انشاءالله هغه څیز به په هغه ټیم باندې پیدا کیږي. که چېرته دغه څیز غټ وي او دغه څیز چې یو لرې ځای کې چېرته ورک شوی وي، تا سره چې په زړه کې خیال دا وي چې یارې دا به څنګه پیدا شي، نو هغې دپاره بیا د عمل ته سوا کا، یعنی 41 مرتبه یې ووایه یا 101 مرتبه یې ووایه یا 313 مرتبه یې ووایه. انشاءالله العزیز چې تاسو دغه عمل کوئ، د دغه عمل کولو په دوران کې یا دغه عمل کولو پسې نږدې به تاسو چې کوم څیز ورک شوي هغه څیز به انشاءالله ستاسو پیدا کیږي. انا لله و انا الیه راجعون یا معید دغه وظیفه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.